أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر یوسل او یولسم بوایو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دې مونږ ته په قرآن کریم باندې پویا او بیا دې الله تعالیٰ عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالیٰ دې دغه عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، آمین. ورستنی آیت کې الله تعالیٰ مومنانو باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت باره کې وفرمایل چې تاسو به د نیکو کارونو حکم او د بدونو به منع کول کوئ او تاسو ایمان راوړئ. که چیرې اهل کتابو دا کار کړی وی د ایمان، نو دا به دوی دپاره ډېره ښه وه، خو دوی اکثر فاسقان وګرځېدل. او نو دې وجې نه اوس الله تعالی مؤمنانو سره یو وعده کوي او ډېره عظیمه وعده ده. که چیرې مؤمنان په دې خبرې باندې پوه شي، او ډېره عجیبه وعده ده الله تعالی. او دا الله تعالی وعده پوره کړې هم وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې، بیا د صحابه کرامو په زمانې کې، بیا هغه نه وروسته بیا خو چې کله مسلمانان د خپل هغه ایمانی قوت نه، د هغه اعمالو نه چې کوم د اسلام مناسب دي، د الله تعالی د عباداتو نه څومره چې دی روګرداني کوي مسلمانان، دومره الله تعالی د اهل کتابو ته غلبه ورکوي او دومره دا د تکلیف باعث دي. الله فرمایي لن یضرکم، لن هیڅ چیرې نه، امپاسیبل، دا ممکنه هی نه ده. الله فرمایي داسې نشي کیدی یضرکم چې دوی نقصان درکړي تاسو ته، لن یضرکم چرې به هم دوی تاسو ته نقصان در ونه رسوي. ضرر تکلیف ته ویل کېږي، ډېر تکلیف ته، دوی به چرې تاسو ته تکلیف در ونه رسوي الا مگر اذن معمولی تکلیف، د خولې بدې ردې ته وایي. هسې د خولې بدې ردې کنځلې به کوي، بدرد به وایي، سازشونه به کوي، چلونه به کوي وغیره، خو تاسو ته نقصان نشي در رسولی مسلمانانو. او مکه رب دی او مغه وعده ده او مغه حالت دی، هیڅ شی نه دی بدل شوي په دې کې. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وه، همدغه رنګې دی امت سره وعده ده. دلته الله تعالی فرمایي تاسو کنتم خیر امت، خو امت یی، خو که تاسو دا کار کوئ، الله کار مخکې ذکر شوی دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر، ایمان بالله. که تاسو دا حالت وي داسې به کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانې کې الله وعده وکړله، نو یهودو 3 قبیلې په مدینې کې اوسېدې. بنو قینقاع ډېر شیطانانو دا یې وایستل، بیا یې بنو نذیر وایستل، او بیا آخري بنو قریظه قبیله د هغوی ځوانان هغه یې مړه کړل، مردار یې کړل، او د هغې ښځې د مسلمانانو وینځې یې وګرځېدې، ښځې او بچي داسې ذلیل شول. بیا په نجران کې نصارا، هلته هغوی د ذلت زندګي خوښه کړله، جزیه به یې ورکوله، ټیکس به یې ورکوه مسلمانانو ته، سرپرستي د مسلمانانو وه. بیا هلته نه مو ایستل، بیا دې شام کې پناه واخیسته، بیا شام نه وایستل صحابه کرامو، هلته اسلامي نظام راغی، اسلامي حکومت راغی. بیا په ټول دنیا کې تتر بتر کړل مسلمانانو، او مسلمانان غالب وو، الله وعدې پوره کړې ورسره. او چریم چې دوی جنګېدلي دي، دوی تښتېدلي دي، ځکه الله وایي وان یقاتلوکم، او که چیرې دوی جنګ کوي تاسو سره، یولوکم اړوي به تاسو طرف ته الادبار سټونه، شاګانې، یعنې تښتي به، او صرف تښتي به نه، ثم لا ینصرون، بیا به دوی سره مدد هم نشي کېدلی د الله طرف نه. یا همیشه د منافقین چې دوی سره د مدد وعدې کوي، بیا به دوی سره نه کېږي. خو چې تاسو کله دوی سره جګړې ته ور واوځئ، کله که دوی جګړه کوله تاسو سره، دا وعدې الله تعالی پوره کړي وي او پوره کړي دي او پوره کوي. خو شرط څه دی؟ مخکینی آیات کې خبره ده، ایمان بالله، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. چې کله مسلمانانو دا کار پرېښوده دی، خپل اعمال د دوی هغسې کم شوي دي چې څنګه وو، نو الله تعالی په دوی باندې یهود هم غلبه ورکړې ده، او نصاراو ته هم غلبه ورکړې ده، او مشرکینو ته هم ورکړې ده بطور سزا. بحیثیت قوم ټول مسلمانان نه مغلوب کېږي، خو سزاګانې کله یو قوم، کله بل قوم، کله بل قوم. او همیشه دپاره مسلمانان په خپلو منځو کې جګړه وکړي، هغه خپلو جګړې بیا ذریعه جوړه شي د کافرو ته، اهل کتابو ته د غلبې. دلته بنیاد خپلو کې جګړه وي، د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه احکاماتو نافرماني وي، نو ځکه داسې الله تعالی وکړي دوی سره. کنې اوس هم داسې دي. دلته اوس نن سبا زموږ یو حکومت دی د یهودیانو، اسرائیل، چې هغه یهودیان دي. د نصاراو ډېر حکومتونه دي، دا همیشه په موږ باندې غالب دي. خو چې کوم ځای کې زمونږ اسلامي یعنی مسلمانان د یهودیانو سره
د نظریې په بنیاد باندې مقابله کوي یا یې کړې ده. الحمدلله پاکستان کې داسې قوتونه شته دي، افغانستان کې هم څه ناڅه و بیا دی د خپلو منځو کې د جګړې د وجې نه او زمونږ د مسلمانانو په خپلو کې د بې اتفاقي او د اختلافاتو په وجې باندې موږ خپلو جګړو په وجې باندې او د هغه اعمالو د نشتوالي په وجې کوم چې د مجاهدینو صفتونه دي، کوم چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د ایمان خبره ده، نو الله تعالی موږ ته به طور سزا د دوی په لاس وهل راکړل. کني خبره او مکه ده کمه چې دوی تاسو ته هیڅ نقصان نشي رسولی. اوس هم کچرې موږ نظریاتي طور باندې د اهل کتابو سره مقابله او جنگ جګړه شروع کو یا ایمان په خپل ایمان باندې کلک مضبوط او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې طریقې باندې یو، نو دوی موږ ته چېرې څه نقصان نشي رسولی، چېرې هم نقصان نشي رسولی. دا د الله وعده ده، دا د الله وعده او دا به وي. نو او دوسره مدد به نه د الله طرف نه به کېږي او نه دا نور خلک چې دا مدد کوي که نه دوی سره زمونږ د مسلمانانو په مقابله کې دا نیټو دی او دا فلانی دا فلانی، دا زمونږ د خپلو اعمالو زمونږ د هغه اعمالو سزا د الله طرف نه هم او موږ ته تنبیهات دي چې تاسو سم شي. تاسو خو زه در سره یم کنه، الله فرمایي زه در سره یم، تاسو سره زه تاسو ملګری یم. خو الله تعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به کامیاب یی خو چې تاسو کله مؤمنان یی. سوره توبه کې چې الله تعالی کوم صفت بیان کړی دي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واعمالهم بان لهم الجنه، تاسو لپاره جنت، تاسو لپاره کامیابی ده. او اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب، تاسو لپاره دنیا کې کامیابی ده، زیری ده، الله تعالی زیری ورکړی ده کله چې تاسو مؤمنان یی، کله چې تاسو مؤمنان یی. او سوره توبه کې خو باقاعده د مؤمنانو هغه یو صفت الله تعالی بیان کړی ده، سجدی کوونکي دي، عبادت کوونکي دي، روژې ساتونکي دي او د الله تعالی تابعداري کوونکي دي. نو موږ دا موږ چېرته هغسې مسلمانان یو؟ خپل ځان خو سړی ټیک پېژ کړي زه تا سره امداد به کوم، خو چې ته داسې یې، نو چې زه داسې نه یم نو بیا خبره ختمه ده. الله دې موږ تاسو ته هغه صحیح ایمان را نصیب کړي. نو الله معنی زده کوي لن یضرکم، چرې به هم نقصان نشي در رسولی تاسو ته الا مگر اذن، اسی تکلیف، اسی بد اراده، ازا تکلیف د خلی بد اراده توای. و ان یقاتلوکم، او کچری جګړه کوي دوی تاسو سره، یولوکم نشاګان برواړی تاسو طرف ته، یولوکم روابړی تاسو طرف ته، الادبار شګانی ان تختب بیا، ثم بیا لا ینصرون، دوی سره به مدد نشي کېدلی، نه به کېږي مدد ور سره.